درنو دوستانو ستړي مشئ په یوې نوې ویډیو کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. درنو دوستانو که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ معلومات تاسو ته په اسانۍ ورسیږي. درنو دوستانو په نننۍ ویډیو کې غواړم چې د جنسي کمزورتیا په درملنه درسره وغږیږم. دا ویډیو له خپلو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. دا چې اکثره کسان نن سبا د جنسي کمزورتیا څخه شکایت کوي، نو په نننۍ ویډیو کې غواړم چې په همدې مطلب درسره خبرې وکړم. لومړی، هره ورځ 15 دانې چارمغز خوړل جنسي قوت ډیروي. دوهم، په شیدو کې د شاتو خوړل مني او سپرم ډیروي. دریم، په شیدو کې د خرما جوشول او خوړل د ژر انزلېدو مخنیوی کوي او د مني د زیاتېدو سبب ګرځي. څلورم، د عام جوس خوړل د 2 څخه تر 3 میاشتو پورې پرلهپسې توګه د نارینه‌و جنسي قوت زیاتوي. پنځم، د جماع څخه وروسته په شیدو کې یوه کشوغه 15 دانې بادام سره وخورئ. جنسي غواغوړي واچوئ او قوت به مو ډیر شي. شپږم، د یوې کیلې سره 10 ګرامه د غواغوړي سهار د ناشتې پر ځای خوړل او ورپسې شیدې خوړل جنسي قوت زیاتوي. اووم، هره ورځ 2 دانې د هګۍ ژیړ خوړل او ورپسې شیدې خوړل جنسي قوت ډیروي. درنو دوستانو، یوه یادونه کوم په وروستیو کې چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.